سلامونه لیدونکو، وخت مو بخیر. نن ورته به ډېره جالبه موضوع ویډیو برابره کړې. که چېرته تاسو دا موضوعات په خپل ژوند کې راولئ نو دا یقیني خبره ده چې دا به ستاسو د لا پرمختګ سبب ګرځي. نن درته موږ په ریاکشن یا ریسپانډ خبره کوو. ریاکشن یعنې رد عمل ښودل او ریسپانډ یعنې جواب ورکول. هر کله چې انسان د یو مشکل سره مخ شي هغه یا ریاکشن ښیي یا ریسپانډ کوي. که ریاکشن یا ریسپانډ موږ یو مثال سره واضح کړو نو کله چې تاسو د یو پیپسي بوتل راواخلئ او ډېر یې وخوځوئ او بیا د هغې سر خلاصوئ نو هغه ریاکشن ښیي او خپل چار چاپېره ځای ټول چې دی هغه متضرره کوي. او که چېرته تاسو د اوبو بوتل راوالئ هغې ته حرکت ورکوئ ویې خوځوئ نو هغه په خپل حالت پاتې کیږي چې دا د ریسپانډ یو ښه مثال دی. د ګوګل سی او سندر پجای په ژوند کې لوی تغییر هم د ریاکشن او ریسپانس د دې فلسفې په پوهېدو د وجې نه راغلی دی. سندر پجای هغه کس دی چې دنیا کې د ټولو نه ډېر ماشلي. دا وایي چې زه یو ورځ د بحر په غاړه په 7 سټار هوټل کې ناست وم چې ناڅاپي یوه حشره هلته د یوې ښځې په اوږه کېناستله او هغې چې ولیدل نو د دې سره یې چغې شروع کړې او ټول خلک ډېر ناارامه شو. د دې د چغې سره هغه حشره بیا جګه شو د یوې بلې ښځې په بدن باندې کېناستله. کله چې هغې ولیده هغې هم چغې شروع کړې او هوټل کې نارامي خوره شوه. په درېیم ځل دا حشره لاړه او د هوټل د خادم یا ویټر په سینه کېناستله. نو کله چې هغه ولیده چې حشره را پیدا شوې ده او دا خلک ټول نارامه کړي دي نو اول یې خپله ساه بنده کړه، بیا ډېر په ارامۍ سره جب ته لاس کوټو شو، پیپر یې راواخیستو او ډېر په ارام ډول باندې د حشره ونیوله او د هوټل نه بار شو. کله چې د هوټل نه بار شو ډېر کم وخت وروسته بېرته ارامي خوره شوه، هر سړی خپل میز ته کېناستلو او حالت ډېر عادي شو. نو سندر پجای وایي چې د دې صحنې په لیدلو سره زه په دې پوه شوم چې انسانان کله مشکل سره مخ شي نو یا ورته ریاکشن ښیي یا ورته ریسپانډ کوي. کومو ښځو چې د حشرې په لیدلو سره چغې شروع کړې دوی دې حالت ته ریاکشن وښودلو چې مشکل یې حل نشو کړی او مشکل نور هم زیات شو. خو د هوټل کارکوونکي دې حالت ته ریسپانډ وکړو چې ریسپانډ سره مشکل په مکمل ډول حل شو او حالت بیرته نورمال شو. ګرانو لیدونکو، که چېرته په ژوند کې مشکل سره مخ کیږئ کوشش وکړئ چې ریاکشن ونه ښیئ، ریسپانډ وکړئ، هغې حالت ته جواب ورکړئ، هغې ته محاسبه وکړئ، د هغې د شارټ ټرم او لانګ ټرم کم افیکټ چې دي هغه کالکولیټ کړئ او کوشش دا وکړئ چې حالت ته ریسپانډ وکړئ او ریاکشن ونه ښیئ.